السلام علیکم ګرانو محترمین ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن وزیر بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې ستاسو درښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې خپل نوم په ترټ شکل کې د خپل موبایل په سکرین باندې راولو. دا ډول په دغه کې تاسو ته نور ډېر زیات بېلابېل سټایلونه هم شته. نو تاسو په دغه خوندوره طریقه کې خپل نوم په ترټ شکل کې د موبایل په سکرین باندې والپیپر په ډول راوستلی شئ. نو راځم خو دغه خوندوره طریقه تاسو درښیم او ویډیو شروع کوم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو د دې لپاره ملګرو تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته، تاسو له هغه ځای څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. بیا ډسکرپشن کې لینک دی چې کله په هغه لینک کلیک وکړئ تاسو ته به لاندې سایټ راشي، هغه کې تاسو ته ډاونلوډ اپشن ښکاري، په هغه بیا کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ دغه لومړی اول سر کې دا ډول انټرفیس لري، او په دغه کې ملګرو چې کله تاسو دلته پورته ایډیټ اپشن ښکاري په دغه به کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ. کله مو چې خپل نوم ولیکئ ملګرو او اوکې اپشن ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه اوکې کړ دلته به تاسو دغه نوم په انیمیشن ډول راشي، او دې خوا ته چې راشه پورته اپشن ښکاري په دغه به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته راځي فون ټایپ، په دغه کې تاسو بېلابېل سټایلونه هغه ته وربدلولی شئ. دغه ډول سټایلونه د لاندې چې کوم ښکاري هر ډول چې تاسو خوښوي هغه هر یو سټایل تاسو ورکولی شئ. د مثال په ډول زه دغه خوښومه. کله چې تاسو په دغه کلیک وکړئ او دلته سپیډ هم تاسو کنټرولولی شئ، مثلا د سپیډ باید څومره وي. کله چې تاسو دغه ټول سیټ کړ او تاسو وینئ دغه اوس په ترټ شکل کې راغی، او کله چې تاسو په دغه باندې ډبل کلیک کوئ د دغه شکل به بدلېږي، دغه هر ډول ډیزاین به ور بدلېږي په دې ډول شکل سره. ګورئ دغه ته د ډول ډیزاین ور بدل شو چې هر ډول ډیزاین تاسو غواړئ هغه تاسو ور بدلولی شئ. کله چې تاسو دغه اوس سیو کوئ پورته درې ټکي ښکاري په دغه به کلیک وکړئ او دلته سیټ لایو والپیپر اپشن ښکاري په دغه به تاسو کلیک وکړئ او سیټ والپیپر اپشن راځي په دغه به کلیک وکړئ او تاسو هوم اینډ لو سکرین یا هوم سکرین چې هر یو تاسو غواړئ هغه ته په انتخاب کړئ، دا به والپیپر لپاره سیټ شي. تاسو ته اوس ښکاري ملګرو چې دغه په د موبایل په سکرین باندې په ترټ شکل کې راغی. ډېر ښایسته او زبردسته والپیپر دی، که تاسو چېرته هم غواړئ نو دغه اپلیکیشن درته ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چېرې ویډیو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریکه کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.